افغانستان یو له هغو 12 هیوادونو چې زورورې زلزلې پکې رامنځته کیږي. دې وروستیو کې د هیواد ګڼې سیمې زلزلو ولړزولې. له ډلې یې کونړ چې شاوخوا 6,000 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او نږدې 7,000 کورونه ویجاړ شول. څو ورځې وړاندې بیا د هیواد شمال، بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله نږدې 40 تنه مړه، 1000 تنه ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. دا چې زلزلې ولې رامنځته کیږي، دغه ډول حالاتو کې د مرګ ژوبلې کچې ټیټوالي لپاره حل لارې چارې څه دي؟ آیا د نورو زلزلو د رامنځته کېدو احتمال شته؟ دا او دې ته ورته ګڼو پوښتنو ځوابونه مو درته په همدې څېړنیز راپور کې موندلي دي. افغانستان چې د خپل معاصر تاریخ په اوږدو کې په ځلونو د ویجاړونکو زلزلو شاهد پاتې شوی، د زرګونه انسانانو ژوند یې اخیستی، د هیواد ګڼې زیربناوې نړولي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. دې څېړنیز راپور کې مو هڅه کړې چې افغانستان کې وروستیو زلزلو ته بیا کتنه او له اوسنیو هغو سره یې پرتلنه وکړو. 1998 زیږدیز کال د تخار په ولایت کې د ریختر په کچه 6.6 درجې ځواکمنې زلزلې د پراخ مالي زیان سربیره تر 4,000 د زیاتو کسانو ژوند واخیست. ورپسې د 2002 او 2015 زیږدیز کلونو پر مهال د هندوکش غرونو لړۍ په اوږدو کې د ریختر په کچه 6.1 او 6.8 درجې ځواکمنې زلزلې تر 1500 د زیاتو کسانو ژوند واخیست، چې د وروستۍ هغې مرګ ژوبلې لمنې ان د پرزي کرښې پورې غاړې ته هم ورسېده. خو په وروستیو کلونو کې بیا د دغو طبیعي ناورینونو کچه نوره هم لوړه شوه. د 2022 زیږدیز کال پر مهال پکتیکا کې د 6.1 درجې زلزلې تر 1000 زیات کسان مړه او زرګونه نورې ټپیان کړل. په 2023 کال بیا د هرات په ولایت کې د 6.3 درجې په ځواک سره یوې زلزلې تر 2000 د زیاتو کسانو ژوند واخیست او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ کړل. وروستۍ هغه یې د هیواد په ختیځ او شمال کې وه، چې د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې 6.1 درجې او سمنګان او بلخ ولایتونو کې بیا 6.3 درجې ځواک درلود. دغو ولایتونو کې شاوخوا 2000 کسان مړه، نږدې 15,000 ټپیان او 8,000 کورونه بشپړ او نسبي ویجاړ شول، چې ډیره برخه یې د کونړ په ولایت کې وه. خو دا چې ولې زلزلې کیږي او اصلي لاملونه یې څه دي، په اړه یې افغان جیولوجستان وایي. زلزلې خو زموږ په هیواد کې په همدې خاطر ډېر رامنځته کېږي چې زموږ هیواد د 2 پلیټونو په سرحد کې واقع دی، چې هغه د ایرویشیا او د هند جیولوجیکي پلیټونه دي. او زلزلې عموما تکتونیکي زلزلې چې کومې دي د همدغه پلیټونو د ټکر په نتیجه کې رامنځته کېږي. یوازې د زلزلې هغه شدت د وراني سبب نه کېږي، بلکې نور عوامل هم شته دی چې د ورانیو سبب کېږي، لکه د سیمې توپوګرافیکي جوړښت. غواړي که نه غواړي کېدای شي وخت زلزلې را منځته شي. اوس د کابل چې په چارپیر چې موږ د کابل زون په نظر کې ونیسو، د سروبي ماته ده، د پغمان ماته ده، یو تعداد نورې ماتې دي. د ماتو یې احاطه کړی دی. بس کله چې د ماتو کې بعضې فعال مواد د ځمکې سطحې را راپورته کېږي، ځمکه خورهیي زلزلې منځته راځي. د شرعي نصوصو نه داسې معلومیږي چې زلزله صرف او صرف په دې خاطر په یو قوم الله نه راولي چې الله هغه قوم ته عذاب ورکوي، بلکې د مسلمانانو په قومونو باندې که زلزله راځي د هغې دپاره مختلف اسباب ښودل شوي. کله کله الله د خپل د قدرت اظهار کوي، کله کله الله جل جلاله د قیامت منظر خلکو ته یادوي چې داسې زلزله به کېږي، کله کله الله جل جلاله دا نعمت خلکو ته یادوي چې دا ځمکه الله تاسو دپاره ساکنه ګرځولې ده، که دا ساکنه نه وي نو څه حالت به وي. کله کله په دې خاطر باندې هم زلزلې راځي چې د انسانانو ګناه
ګناهونه په الله معاف کړي. کله کله په دې خاطر الله جل جلاله زلزلې را لیږي چې د انسانانو درجې ورسره بلند شي. او حدیث کې خو بیا بنیادی سبب دا ذکر شوی چې زما د امت مرحومه امت ته عذاب په آخرت کې په دوی باندې نشته. د دوی لپاره عذاب په دنیا کې دی چې زلزلې به وي، فتنې به وي، قتل و قتال به وي. یعنی دلته به دغه مصیبتونو سره، تکلیفونو سره، ازمایښتونو سره دوی مخ کېږي او قیامت کې به د عذاب نه محفوظ وي. نو زلزله کله کله د خیر سبب هم ګرځېدی شي، یوازې د عذاب سبب نه دی. د هیواد په ختیځ او شمالي برخو کې د زلزلو د شدت او زیان توپیر بیا بل هغه بحث دی چې ډیرو ته یې پوښتنې پیدا کړي. دا چې د کونړ 6.1 درجې زلزلې، د سمنګان تر 6.3 درجې زلزلې ولې څو چنده لوړ زیانونه واړول، په اړه مو د ودانیزو چارو متخصصین وپوښتل. موږ د تجربې او ګرځېدو په اساس زه ویلی سم چې د نورو ولایتونو په څېر په کونړ کې هم همدغه ستونزه وه چې دلته جوړ شوي کورونه د اوسېدو لپاره د په غیر پلاني ساحو کې جوړ شوي یا په داسې ځایو کې جوړ شوي وو چې هغه د ژوند تېرولو یا د کور جوړولو لپاره مناسب نه وو. زما په نظر یو دلیل خو دا دی. دویم دلیل دا دی د دې باوجود چې دا په یو غیر پلاني او غیر مناسب ځایونو کې جوړ شوي وو، د خپله کورونه هم معیاري نه و جوړ شوي. نو دغه دلیل و چې دلته د کورونو تخریب او د مرګ ژوبلې تعداد زیات و. یو دلیل دا هم کېدلی سي چې د مرګ ژوبلې په برخه کې البته ویلی سو چې دلته لاره ډېره ستونزمنه ده، ډېره تنګه ده، د موټرونو هر ډول موټر تګ راتګ نسي کولی. د امریکا فدرال بیړنۍ ادارې اژانس د معلوماتو له مخې د شاوخوا 6 درجې زلزلې ټکان له 415,000 ټنه چاودیدونکو توکو چاودنې یا د جاپان پر هیروشیما ایالات د اټوم بم تر 10% برابر دی چې تر 1500 کیلومترو محسوسیږي. خو د دې ډول زورورو زلزلو پر وړاندې باید څه وشي او څه ډول چمتووالی ورته ونیول شي ترڅو د مرګ ژوبلې کچه راټیټه او د خلکو خوندیتوب زیات شي. عامه پوهاوي کچه باید لوړه شي د زلزلې په رابطه باندې. دوهم مهم ټکی دا دی چې د ژغورنې ټیمونه باید وروزل شي، رضاکاره ځوانان باید وروزل شي ترڅو د دغسې پیښو د مخنیوي په مرحال پیښې ځای ته ځان ورسوي او د زیاتو تلفاتو مخه ونیسي. همدارنګه د غیر معیاري ودانیو د جوړولو مخنیوی باید وشي او هغه ودانۍ چې مثلا غیر معیاري دي هغه باید معیاري. دا چې کونړ موږ او تاسو ګورو چې یوه تنګه جغرافیه لري، شاوخوا یې غرونو نیولې ده، هواره یې ډېره زیاته کمه ده. زموږ زیاتره هیوادوال چې دي دا په غرونو، بانډو، درو کې اوسېږي او په دغه درو کې دوی آباد دي، د کلونو کلونو راهیسې د پیړیو پیړیو راهیسې دوی هلته ژوند کوي. نو دغه ساحې چې دي دا د زلزلې له پلوه آسیب پذیرې دي. نو اول ته زموږ ودانۍ هم غیر معیاري دي. نو که چېرته ودانۍ هم غیر معیاري او د زلزلې یو معمولي ټکان وي، دغه زلزله کولی شي چې دغه ودانۍ راچپه کړي او د زیاتو تلفاتو لامل وګرځي. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا په یو راپور کې ویلي د تېرې یوې لسیزې پر مهال افغانستان کې تر 7,000 کسان د زلزلو له امله مړه شوي چې په منځنۍ توګه د کال تر څه باندې 650 کسانو ته رسیږي. خو د ورته طبیعي پیښو له امله نه یوازې مرګ ژوبله رامنځته کیږي بلکې ګڼ هغه کسان چې له یوې نه یوې برخې زیانمن شوي پر رواني ناروغیو د اخته کېدو امکان هم لوړ دی. د معلوماتو له مخې یوازې کونړ کې د وروستي طبیعي ناورین له امله کابو 60% خلک په رواني ناروغیو اخته شوي چې د متخصص ډاکټرانو په وینا دغې ناروغۍ پر وخت درملنې نه کېدو په صورت کې ان د ځان وژنې لامل هم کېدی شي. د ذهن ضعیفوالی راځي، ویره راځي، د شپې پاڅېدل راځي. دغه د وجې نه دا ناروغي ډېره پیدا کېږي. هر کله چې داسې واقع پیدا شي او داسې یو تغییرات په انسان کې راشي، رواني تغییرات، نو باید دا یو صحیح مرکز ته یا صحیح مرکز ته چې لاړ شي، ډاکټر یې معاینه کړي او د هغې نه وروسته سایکوسوشل کاونسلر د مشورې دپاره ولري او هغې ته د حل لارې پیدا کړي. ډېر بد عواقب لري که چېرته دا په وخت تداوي ونه شي. کېدای شي داسې انسانان د ځان وژنې هڅه وکړي یا بل ته ضرر ورسوي. د طبیعي پیښو زیانونو ته په کتو ځوان کول پر نورو غږ کوي چې ورته حالاتو کې د زیانمنو لاسنیوي ته ودانګي ترڅو د زیاتې مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. نو ما د افغانستان په ځوانانو باندې دا غږ دی چې کله مقصد دغسې ناورین رامنځته شي
نو دوی کوشش وکړي چې اول هغې سیمې ته ځان ورسوي، بیا مقصد روغتونونو ته لاړ شي او د دوی سره مقصد په دغه مرګ ژوبل او دغه کې مشکل کې مقصد پوره ونډه واخلي. که چیرته دغسې زلزلې یا نور واقعیت رامنځته شي نو موږ باید هلته ځان ورسو، اول ته کوم زخمیان یا کوم نور مشکلات باید هغې ته خپل لاسرسی وکړو. دا د یو افغان او د یو ځوان په حیث باندې باید هلته لاړ شو، روغتونونو کې وینه ورکړو تر څو د مرګ ژوبلې هغه د کچه راټیټه شي. د هیواد ختیځ او شمال کې وروستیو زلزلو د مرګ ژوبلې ترڅنګ پراخ مالي زیانونه هم اړولي چې د مسؤلینو له لوري یې سملاسي لاسنیوی شوی، خو د ژمي په رارسېدو یې تر ټولو مهمه اړتیا سرپناه ګڼل کیږي. د خلکو دغه ستونزه مو د کور او ښار جوړونې له وزارت سره شریکه کړه. د یاد وزارت ویان کمال افغان د خلکو دغه اندېښنه پر ځای بولي او په ځواب کې وایي 10 ډوله حویلۍ لرونکي نقشې دا طرحې او ډیزاین شوي دي، مخکې له مخکې جوړې دي چې د اړتیا له مخې به په ساحو کې تطبیق کیږي او لا هم د کور او ښار جوړولو وزارت اړوند متخصص او مسلکي ټیمونه کار کوي. الحمدلله زمونږ د حکومت ته طرف نه هم دغه کم 50 کورونه چې شروع شوي دي چې 20 په دیوګل دره کې دي او 10 په مزار دره کې دي. دین علاوه موږ تصمیم لرو او موږ سره په دغه بخش کې څه همکارۍ هم شوي دي، هغه رقوم زموږ سره جمع دي او ان شاء الله العزیز په هغې باندې به آینده کې کورونه جوړو. د ځمکپوهانو په باور د ځمکې لاندې پلیټونو له ټکر وروسته د ځمکو ښویدنې او د طبیعي چاودنو امکان شته چې ښایي مرګ ژوبله هم واړوي. د دوی په وینا ورته ستونزو ته د وار له مخه تدابیر ونیول شي. میوند سالارزی، حریت راډیو، کونړ.